بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن ویډیو زموږ د دې باره کې دا چې موږ څنګه کولی شو یوټیوب چینل جوړ کړو. نو موږ په ډېرې اسانۍ سره کولی شو چې یوټیوب چینل جوړ کړو. زیاتره ورونو دغه پوښتنه کړې وه چې استاد موږ د دې باره کې ویډیو جوړه کړه چې یوټیوب چینل به سره کوم جوړو. تاسو په دغه طریقه باندې کولی شئ یوټیوب چینل جوړ کړئ. تاسو به راشئ کروم ته او په کروم کې رابشئ. فرض مثال زما دا اکاونټ دی، ما په دوه نمبر باندې اکاونټونه جوړ کړي. نو زه دلته هم ګوګل مې وویل صحیح ده. دلته راځم په ګوګل کې زه وهم یوټیوب. دلته به تاسو ورکړئ یوټیوب دلته راغی، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې کله کلیک کړئ دا به شي یوټیوب هوم ته به راشئ. کله چې تاسو یوټیوب هوم ته راغلئ نو دلته ګورئ زما هېڅ آی ډي نشته، زما فیسبوک کې زما اکاونټ نشته. زه دلته راځم په دې باندې کلیک کوم ساین ان باندې کله کلیک کړئ نو په کلیک کولو سره به تاته دغه راشي. زه ته څه وایم، زه وایم چې یوز اندر اکاونټ، زه بل اکاونټ یوز کوم. دلته به راشي، دلته به درته راشي وایي کریټ اکاونټ، معنا ته خپل اکاونټ جوړ کړه. نو ته به کریټ اکاونټ ته راشي، تا ته څه وایي فور مای پرسنل یوز، تا خپل ځان دپاره د یوز کولو لپاره دا فیسبوک اکاونټ ته جوړوي. فور مای چایلډ معنا د خپلو ماشومانو لپاره، او فور ورک اور مای بزنس د خپل کار لپاره او د خپل بزنس لپاره. خپل کار لپاره او د بزنس لپاره چې کوم جوړېږي که نه، دې کې ستا نه علاوه نور افراد هم کولی شي په دې کې کار وکړي. معنا ستا ملګري یا ستا امپلای ستا کارکوونکي دې کې کار کولی شي. زه د خپل ځان لپاره جوړوم. تو په دې باندې کلیک کړي. کله چې دلته کلیک تا نه فرست نیم غواړي. فرست نیم فور مثال زه ورکوم چې واحد الله ورکوم. سیکنډ نیم څه شی ورکوم؟ محمدي مې ورکړه. صحیح ده. زه راځم نیکسټ ته راځم. نیکسټ وهم چې نیکسټ مې کله وویل ماته په کوم کال باندې پیدا شوی دی. په 2000 کال کې پیدا شوی دی. فرض مثال ورکوم، فور ایگزامپل ورکوم دغه مانت ورکوم. فور ایگزامپل جنډر ورکوم، څه شی ورکوم؟ جنډر ورکوم میل. فرض مثال صحیح ده. او دلته راځم نیکسټ وهم. دلته زه ایمیل ورکوم. فرض مثال زه ته چې ګیټ ایډرس اینډ سټیج، معنا نوی ایمیل ورکوم. فرض مثال یاره دغه ایمیل شو ده، دغه ایمیل مې ورکړه. صحیح ده. زه پاسورډ ورکوم. فرض مثال یو کنفرم بیا پاسورډ ورکوم. دې چې پاسورډ کې څه ایشو رانشي. او نیکسټ هم ګوره دغه پاسورډ غلط دی، دا زه بیا سر نه ورکوم. اوس به کنفرم پاسورډ بیا به هغه پاسورډ کوم چې ما پاس تیار ورکړی دی. صحیح ده. بیا مې ورکوم هغه پاسورډ. اوس بیا ټرای کوو چې صحیح کېږي که نه صحیح کېږي. افغانستان نمبر ورکوم. فرض مثال زه ورکوم چې یو فرضي نمبر خو 031922 ما داسې نمبر ورکوم. this phone number has been used too many time، معنا دا نمبر چې بار بار یوز شوی دی. بل به ورکو. صحیح ده. ما سره کوم نمبر وي زه به هغه نمبر ورکړم. بدبختانه چې ما سره داسې نمبر اوس نشته چې دا ورکړم، خو دا خیر به چې کوم ما سره کوم نمبر یې نیون. دا نمبر به چې کوم دغه ټرای به وکړو 03 12 59 824 دغه نمبر به چیک کړو چې دې باندې جوړېږي. ټرای this phone number has been used، دا هم یوز شوی دی. بل نمبر به ورکړو 0 219 دا نمبر به دا هم یوز شوی. آی تھنک دا به ورکړو چې دا خلک څه وایي چې دا یوز شوی دی که نه دی یوز شوی. ښه کوډ غواړي 09202025. فرض مثال ما دا ورکړم. فور ایگزامپل زه یو سمپل دغه جوړوم صرف دې دپاره ریکوري سکیپ کوم یې صحیح دا دې والا جوړ. نیکسټ دا دې والا جوړ. فور ایگزامپل I make YouTube channel for only for learning for people. It's not important. Okay.
I just make this channel only for that reason. Only I wanted to learn my student how can we make YouTube channels. So it's the main reason. Okay, so by that reason I make this video. Ha. نو اوس ورته ګورئ زموږ یوټیوب چینل جوړ شو څه شو نو تھینکس ښه کوم کلرز ورکوم کوم دغه ورکوم یاره نه همدا صحیح دی کو تصویر کې ډنې که بس صحیح دی یار صحیح ده دا دی جوړ شو تو دلته راشه دې باندې کلیک کړه او دلته راشه کریټ چینل نو به کریټ چینل باندې به کلیک کړي او دې راشم دا هر څه صحیح دي کریټ چینل پکچر ورکې هو ورکوم یا نه ورکوم پکچر کو ورکې ورکړه که نه ورکې فرض مثال دغه پکچر ورکوم ګیلري نه هم سلیکټ کولی شي دلته راشي ګیلري نه هم دې نه هم سلیکټ کولی شي دې نه سلیکټ کوم زه همدغه صحیح دی اوس دا دی زما تصویر شي ډن یې کړه ډن صحیح شو ډن شو ښه زما چینل ډن شو صحیح ده تصویر ته د ګیلرۍ نه هم ورکولی شي ما سمپل تصویر ورکړه صرف دې دپاره چې تاسو صرف چلې زده کوئ صحیح ده زما خو ته یوټیوب چینل شته دی او هغه روان هم دی صحیح ده مخکې ویډیو کې هم په ما باندې یو کمپلین شوی و د یوټیوب د خوا نه ځکه ته دلته پرسنل کوم دغه چې دی هغه ته نشي یوز کولی ښه دلته زه راځم دلته راغم صحیح ده هسټوري پلیټ لایکس ښه دا زما څه شو یوټیوب چینل شو په بله ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته دا ښایم چې موږ یوټیوب کې ویډیو سره کوم اپلوډ کوو دا خو صرف د دې باره کې شو چې موږ یوټیوب چینل جوړو څنګه او په بل کې به انشاءالله زه دا وایم چې موږ سره کوم په یوټیوب کې ویډیو اپلوډ کوو انشاءالله به زموږ بل درس وي دا اوس پلی لیست دی ګوره ورته دغه پلی لیست کې موږ سره هېڅ هم نشته دی صحیح ده پلی لیست کې موږ سره څه هم نشته دی اوکې که یور چینل ته راشم زه او په دې باندې کلیک کوم دلته به درې دانې شیان بیسک شیان وي که تاسو ورکول غواړئ په یوټیوب کریټر سټوډیو په سټوډیو کې تاسو ورکول غواړئ ورکوئ که نه هېڅ مه ورکوئ doesn't matter okay continue دوم دلته راشئ ګوره بیسک انفو وایو لا دا دی دا ډسکرپشن څه شی ویلی کېږي مثال this channel only for education this channel only for education دا ما په ډسکرپشن کې ورکو دلته راشئ دلته اوس تاسو بل ایمیل هم اډ کولی شئ معنا کله چې تاسو سره چا کار وي تاسو سره بل ایمیل هم اډ کولی شئ ورکړئ یو ایمیل ورکړئ فرض مثال دا هر څه جیمیل ورکړئ فرض مثال زه ورکوم چې سمیم ساحل وهم بس مکمل دغه ورکوم دلته زه مکمل هر څه مې چې ورکړه که نه هر څه مې چې کله دلته به راشي ګورئ پبلش پوهئ لکه فرض مثال زه ورکوم چې سمیم ساحل 940 رایټ اپ gmail.com ګورئ مې کړه که نه ګورئ دلته راغی پبلش کې دلته به سره دا ایډ شي خو زه یې ورسره نیټ کوم صحیح ده پبلش بشي او باقي دلته راځي برانډینګ کې دلته ګوره هغه برانډینګ چې راشي که نه ته دا تصویر بدلولی شي او دلته چې دا د خپل ستا د کوم چینل دی که نه دلته شاته چې کوم تصویر پرې اخیستل کېږي ستا د تصویر نه چې بیهایند ته کوم تصویر وي هغه د دې نه بدلولی شي ګوره دلته اندازه هم لیکلې ده چې بیا ستا د بیهایند تصویر په څو کې دا به 2048 په 1152 کې به دا ساده تصویر وي او د یوټیوب دپاره ستا تصویر به څو کې ګوره دا به پی ان جي کې معنا جی پی جي کې او دا به په 98 کې به دا ستا تصویر وي تصویر اندازه وي الله یاد شي ته ویلی کېږي به دلته خپل معلومات ورکولی شي دلته ستا د ویډیو دغه ویلی کېږي ښه دلته دا ستا ډیشبورډ دی صحیح دا دی والا ډیشبورډ دا ستا ډیشبورډ دی ته خپل ډیشبورډ چیک کولی شي صحیح ده چې مینا ستا ډیشبورډ سره کوم دی څنګه دلته خپل کنټنټ چیک کولی شي دا چې ستا په ویډیوګانو باندې کوم کنټنټ راځي انالایزیشن معنا ستا ویډیو په څومره وخت کې څومره خلکو کتلې ده څومره خلکو نه ده کتلې په دې باندې ستا په ویډیوګانو باندې ویوز څومره راغلي ستا په واچ ټایم یې څومره دی سبسکرایب ستا څومره دي په دې ټولو کې کتلی شي کامنټ دي نه کمنټس کتلی شي خپل دي نه سبسټیټل کتلی شي دې معنا دي نه هر څه ته کتلی شي نو زموږ ویډیو همدومره وه د یوټیوب باره کې الله دوی ستاسو خوښه شوي وي
د نورو معلوماتو لپاره زموږ ویډیو سره تاسو ځان سره لایک کړئ او سبسکرایب کړئ. تھینکس.